السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمي دوستانو، زه سید بورغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو سره نه حضور دي د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانو محترمي دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل د موبایل لاسپیکر، یعنی هغه لاسپیکر چې د هغې خوا موږ تاسو ټلیفون کوو اواز یې موږ ته ډېر کمزوري راځي. د هغه کس اواز موږ نه اورو، بس خو اواز را خبره سره کېږي خو نه اورو. زموږ تاسو لاسپیکر اواز ډېر ښکته شوی دی. اوس دغه اواز څنګه کولی شو چې پورته کړو، او بل چې موږ تاسو یو ویډیو ګورو، یو اډیو پلی کوو، دغه اواز هم چې لوړی. دغه اوس موږ څنګه کولی شو چې اواز د لوړېدو لپاره کومه طریقه خپل موبایل کې وکاروو. نو ګران محترم دوستان، تاسو ته ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې ورځ مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولتې په زړه پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې تر ورسېږي. ګران محترم دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړو، دلته سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه سرچ کړئ. تاسو ته ګورئ دغه سټلیټ پلیر به دغه سرچ کړئ. تاسو ته ګورئ دغه پلیر دی، دغه اپلیکشن دی. دغه اپلیکشن لینک زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې له ډېرو وسایلو څخه تاسو دغه اپلیکشن هم لاسته راوړئ. نو کله چې دغه اپلیکشن هم ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کوم انسټال کړئ، او اوس نو موږ تاسو راځو دغه اپلیکشن راخلاصو. تاسو ته ګورئ پر دغه اپلیکشن باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې پر اپلیکشن باندې مو کلیک کړئ، دلته تاسو ته اول ځل یو بله صفحه راځي، پر هغه باندې تاسو کلیک کړئ. تاسو دوه وارې ادامه غواړئ، پر ادامه باندې ووایئ، دغه صفحه درته راخلاصېږي. کله چې دې صفحې ته راغلاست، دا زموږ تاسو په موبایل کې چې کوم ویډیو وي، اډیو وي، د غزلې دي، دا ټوله ډلې تاسو پلی کولی شئ. تاسو ته دا ټول غزلې پلی کولی شئ. بس پر دغه ځای باندې په درې لیک باندې معلومېږي، پر داسې باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ویډیو پلی کولی شئ چې څه ویډیو زموږ تاسو په موبایل کې وي، هغه ویډیو تاسو پلی کولی شئ. بیا پر هغه کلیک کوئ، دلته فولډرانو ته راسئ، کوم فولډر کې چې هر څه تاسو پلی کوئ هغه پلی کړئ. چې دا څه راخلاص کړئ، بس تاسو ځینې وځلې خپل ویډیو دلې وګورئ، او د موبایل د والیوم لپاره چې د خبرو کولو لپاره هغه په اتومات ډول خپل ورسره لوړېږي. هغه کومه طریقه نه ورسره لري، خو تاسو د ویډیو اډیو پاک وګورئ، اواز ډېر لوړېږي. او د دغه موبایل د والیوم لپاره کوم د خبرو کولو لپاره هغه اواز خپل ورسره لوړېږي. نو ګران محترم دوستان، دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې راز نننۍ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې په پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.